پاکستان اختیا کوم وضعیت نه تیریږي. سلامونه، زه سعید شینواری او را سره د پښتونخوا نامتو خبريال رحمان بنيره سپین وای. ستړي مشي بنيره صاحب خیر راغلی. شینواری صاحب ستړي مشي، تاسو هم په خیر. څومره د ویرې فضا د هند دوو بریدونو په اسلام آباد، په کراچۍ، په لاهور، په راولپنډۍ غځولې ده؟ ډیره ویره ده. تاسو کنن وګورئ دا د امریکای د باندینو چارو د وزیر مارکو روبیو سره چې کله د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې کولې په دې کې هم د اظهار وکړ او دا ویل چې د خپل دفاع حق لري. یعنی امریکا ته وایي کدا دی ونوي بیا هم لري، هر هیواد حق لري د دې اندازه کیږي. بیا په پوس کې دا درې مورز د سهار او ماښام پریس کانفرنس دي، بیا په اسمبلی کې غونډې دي، بیا د نېشنل سکیورټي غونډه چې کوم د قومي سلامتیا په دې کې په ولس کې غټه فکرمندي ده. د شپې یو په مطبوعاتو کې یو به حد زیات بے چینی لیدل کیږي، یو اړې غړې لیدل کیږي، کاروبارونه بند دي، د خلکو ټریفک یعنی سړکونو باندې سفر د کم کړي د مدرسې مکتبونه بند شوي دي، سکولونه بند شوي دي. دغه شانته ډیر خلک چې دی هغه فکرمند دي او د دې په اقتصادي بازار باندې نو د ډیر لوی فکرمندي. ما وس سوسي به مکه د خبريالانو سره خبرې کولې د ملګری سره په اسلام آباد کې، نو ما ورته ویل چې کم ځای کې دا وخت نو ماته په بنکر کې لانه يم یعنی لا تا خانه ته نه يم کو شوي. ما قسم دا خبره هغه په ټوکو کولې، خدا په خلکو په ذهن کې دا فکر شته دی چې هندستان حمله کوي په پاکستان کې، نو خلک به تا خانو ته ځي یا بیا کم ځای پټې دی شي. شینواری سي یو ډیره مهمه خبره زکوم بیا به تاسو راشم چې په پاکستان کې کسه هم د هندستان او د پاکستان د جګړې اتیا کلن بیا کلن تاریخ ته او د دواړه اټلی طاقتونه دي، خو تر اوسه پورې هم په پاکستان کې او نه په هندستان کې د اولس د ژغورنې لپاره کوم بندوبست شوی دی، نه په مکتبونو کې او نه په کورونو کې، نه په بلډینګونو کې، نه په بازارونو کې. یعنی د پاتې شوی په خپل په مختلفو ښارونو کې هلته داسې هیڅ قسمه د جګړې په وخت د ژغورنې کوم تنظیم نه وي. یعنی ته به چرته پټېږي، ته به چرته پناه اخلي، اوبه به له کومه ځای را پیدا کوي، خوراک به له کومه ځای را پیدا کوي. د دې دا خبره ځکه وکړه چې دا قسمه هیوادونه چې د یو بل باندې هر وخت حمله کولی شي، میزایل توغندې ورغځولی شي یا ټمبم، نو بیا باید د ولس د ژغورنې تنظیم وشي. هلته دا قسمه تنظیم نشته دی. دا ځکه ما وویل چې زه د اسرائیل په دوره کې ما یو شی زده کړ چې هغه که هم د هغو لپاره داسې دونه خطر به نه وي او د هغو سره آیرن ډوم دی، یعنې د خپل د حفاظت تنظیم دی، خو بیا هم په هره کور کې یوه خونه داسې وي چې هغه د میزایل نه د ژغورنې لپاره د انسان د بچ کولو لپاره یو کوټۍ جوړه کړې وي. پای کې داسې قسمه تنظیم نشته، نو خلک د ډیر مشکل سره مخ دي. شینواری صاحب په پاکستان یو څو شیان د پاکستان فکر نه کوي چې ډیر واضح شول. یو دا دی چې په هندستان باندې برید وکړ چې ناکام شو نو پټ شو، هیڅ ښکارا نه کړ. بل دا دی چې ایر ډیفنس سیستم د پاکستان ډیر ضعیف دی، دوه واري د هندستان د بریدونو هیڅ مخه ونه نیول شوه. دریم دا دی چې استخبارات د پاکستان د هندستان په وړاندې ډیر ضعیف دي. هندستان څه وخت کله څه ټیم څه ډول حمله کوي هیڅ پاکستان په پوه نه شو. د دې دا یو ټیکنیکل تپوس دی او په دې کې لږ وضاحت په ځینې ځایونو کې باید وشي. پاکستان دغه لومړنۍ پوښتنه چې تاسو کومه ده چې پاکستان برید وکړ خو مني یې نه ځکه چې ناکامه شو. یعنې دا یو ډېر مهمه نقطه ده تاسو چې کوم ته اشاره کوئ. په ممکنه توګه هم داسې وي، ما هم د یو ستاسو د دې پروګرام نه مخکې دوه پاکستاني جنرالانو سره خبرې کولې په دې موضوع مې ځان ته پوه و، نو هغه هم انکاري وو، خو هغه دا ویل ما ورته ویل چې نه هند خو دا پریس کانفرنس کړی دی او هغه ثبوتونه وړاندې کړي دي او خپل مختلف ښارونه یې ښودلي دي. نو عیني ممکن امکان دا وي چې پاکستان د بدنامۍ نه د بچ کېدو په خاطر دا برید وایي چې دوی نه دی کړی او نن د پاکستان د پوز ویان وویل که دا برید وشي نو درز به بیا هر څوک اوري. هغه د درز لپاره د ګونج د اردو ژبې ټکی استعمال کړه، یعنی چې جمع کول شوي او دوی کوي د دې د امکان دا دی. بل تاسو خبر وکړه د ډیفنس د سیستم د ناکامۍ، نو د دې سره چې کوم دواړه میزایلونه دي د هندستان سره او پاکستان سره، د هغې د دفاع لپاره ځینې نظامونه شته دي چې د هغې په هوا کې مخه ونیول شي، خو داسې اډوانس نه دي څنګه چې د امریکې دي یا د اسرائیلو دي کوم چې په هوا کې د میسایل د مخه نیو یا د توغندي د مخه نیو
وو طاقت لري. د دواړه بیلسټیک میزایل چې کوم لري یو هدف دی یو ابدالي دی دغه شان د انډیا سره چې کوم دی هغه کولی شي چې هغه د ځمکې کې د یو ځای نه بل ځای پورې ګزارو کې دغه مخه نیول ډېر ګران وي. یعنی هغه میزایل چې په هوا کې وروغځي یا توغندې دغه خو مخه نیول شي. نو په پاکستان کې دنه چې دا کوم بریدونه وشو ټارګټډ بریدونه وو که څه هم هغه یو سمبولیک کامیابی هندستان غني خو ما چې وکتل په مرید کې په جنگ کې هغه شان شیخپورا کې باولپور مرکزونه چې دي د جیش محمد او د مرید کې هغه ډیر زیات نه دی وراړولې. بل خبره د پاکستان د استخباراتو یعنی دا معلومات خو دا ډیر واضح وو. یعنی دا نړیوال چې کوم استخبارات دي دا انفارمیشن هغه هم شیر کی. کله چې امریکای خپل وګړو ته وویل چې ټریول ایڈوایزري جاری کړله او کله امبیسي او خپل شلټر بند کړلې نو معلومه و چې هندستان حمله کوي او پاکستان هم دا درې ځله ویلو چې دا اوسره داسې انفارمیشن شته په دې کې په ممکنه توګه چین دغه کومک کوي. دغه حال د هندستان هم دی. هندستان هم داسې نه دی چې د پاکستان په مقابل کې ډیر زیات ایڈوانس ټیکنالوژي لري. هغه په بل انحصار کوي دیم په بل انحصار کوي. دواړه قدر له یو شان دی. البته د یری کیفیت او د حمله کیفیت دار چې دویم ځل د هندستان په پاکستان کې حمله کوي او پاکستان تر اوسه پورې خپل قام ته نه ویلي چې دغه غچ واغسته یا غچ اغسته دی. یعنی وای اخلي با جواب ورکوي تر اوسه پورې. نو دا یو ټکنیکی پوښتنه ده بهر حال دا یو ډیر لوی جنجالي مشکل. یو بل شی فکر نه کوي چې پاکستان په ځای دی چې هغه تاسو ول چې ګونج ډیر اواز ډیر لري پورې لاړ شي د هغه غچ د اخیستلو په ځای باندې په دروغ باندې ډیره اکتفا کړي انحصار په دروغ کړي. مثلا وای 15 الوتکې مو رافایل د پاکستان وشتلې دي. کوم دي رافایل الوتکې چې دوی خپل قوم ته وخی. فکر کوي مثلا دا ډرون 15 ډرونونو کې 12 ډرونونه موږ راغورځولې دي. هندستان وای هغه چې مانن د دې ډیټیلز ولیدل هغه د یو ډرون هاروپ د سي ډرونونه دي چې کولای شي د هدف ته رسیدو نه وروسته خپل منفجر شي لکه مونږ چې وایو چې ځان مرګ برید وکړو. نو هندستان دا را لګل هم د لپاره چې بیرته را نشي و چاوديږي عمل ته هدف اول. فکر کوي چې پاکستان ډیر دروغ ونه خپل ولسته. پاکستان یو د دروغو دا داوه چې دا ډېر مهم ټکی دی. په مطبوعاتو کې ډېر زیات داوی او دروغ ویل کېږي. که تاسو وګورئ خبريالان چې دی هغه داسې ښکاري چې ګنې هغه ته ټول معلومات دي. سړی د شپې ناست وي یوازې په یوټیوب باندې یو پروګرام کوي بیا وایي چې هغه د دنیا په پلانکي ځای کې دونه معلومات راغونډ کړي دي چې هغه د پوز د الوتکو د استخباراتو د دې سره هم نه وي. او هغه بیا لګیا شي چې موږ دا وکړل خپل مو مات کړل غاښونه مو مات کړل او کو به یو خو دغه درود یو غلط تصویرونه خودل کېږي. لہذا فیکټ چک ډیر ضروری دی. یعنی تاسو د 15 تیارو خبرو کړه د رافایل. ما پرون دلته په واشنگټن ډي سي کې د ډیر رسیدلي شخصیت نه تاسو کو چې وټس ګوینګ آن دا ما ته ول چې یو جاز چې فرانس هم کنفرم کړی دی یعنی تصدیق کړی دی خو هغه آیا پاکستان په توغندي وشته دی دا نه کنفرم. آیا هغه په خپل پریوته دی دا نه کنفرم. آیا هغه ټیکنیکل فالټ سره مخ شوی دی دا نه کنفرم. یې تصدیق نه شوی. البته یو رافایل تر اوسه پورې تصدیق شوی دی. خو شینواره سي مهم ټکی دا نه دی. یعنی جګړه چې کوم ځای کې وی پای کې جاجون را غورځيږي دواړه خو جاجون را غورځي دي. یعنی تاسو یو سر لیندر بل سره غشه دي او مخ په مخ ولړل په یو بل ټکان کوي خو خامخا د غشه په ځای ورلګي دا دونه غټ کمال نه دي. یعنی په جګړه کې ممکنه توګه د جاز را غورځولې وي په ممکنه توګه باندې یو ډرون را غورځولې وي او دا صلاحیت لري هم داسې نه دي چې نه لري. یعنی د پاکستان د پوز بودیجه چې دا په پاکستان کې په غټ جنجال لې دا دونه غټه بودیجه لې نو په دې دومره غټه بودیجه کې د یو رافایل نشي را غورځولې یو معراج نشي را غورځولې یو ټول نشي را غورځولې نو بیا خو کور دی کینی یعنی الته کې حلواګانی دی خوري قدم نشي کولای. دا به شبي په ممکنه توګه باندې خو خبردار چې په دې جګړه کې در اصل پاکستان په دفاعي حالات کې دی او نړۍ ته داسې وایي چې مهرباني وکړئ هند ته وایي موږ نه قلار شي. غټ کې دا دی غټ کې دا نه چې پاکستان ډرون پورته کوي او غورځوو. غټ کې دا نه چې هندستان چې کوم حمله وکړه دا غي مخه پاکستان ونی وکوي نه. پاکستان دا وخت داسې فکر کوي دا ولي کوي شنو ورته ما سره چې ولی دنیا له سوال کوي تقریبا 12 هیوادونو خارجه وزیرانو سره مخکې د جنگ شروع کېدونه د پاکستان خارجه وزیرانو وزیر او صدر اعظم د ټولو بیل ارچا خبري ورسره وکړي چې خدای ته وګوره دا هندستان موږ نه قلار کوي ولی دا دغه کوي. زب سپینه خبره ته وکم اساس سپینه خبرې دي 15 ورځې پورې پاکستان جګړه کولی شي ځکه یوازې 15 ورځې پورې پاکستان هوایي ځواک چې جنگي دي شي د روس بیا کچین ولا جنگ کوي امریکا ولا کوي بل څه ولا کوي نو ممکن ده کاندې سره بیا عمر کار نشته. اوس کو څه کوئی دا دعوت څنګه نو زموږ لپاره بیا پکاره چې شل دقیقې ز پدې د تفصيلات هم چې ولیکم واسطه
وسله نشته دی، پیسې نشته دی، پوز کمزورې دی، دا غو چې کم طاقت دی د پوز دا به ختم شي، دا غي نور سودې سره سم نه پاتې کیږي. یعنی 350 اجازهونه دي، په 350 اجازهونه باندې د 15 سره جګړه کولای شي. بل خبره ده چې مورالټی هم نشته ده، سندیان هم نشته، پښتانه هم نشته، مذهبي جنونیان هم نشته ده چې پاکستان په هند باندې ورخوشي کی. دا یو توکي. دویم توکي پاکستان چې د هند په مقابل کې کمزور دی. دریم توکي پاکستان د اقتصادي جنجال سره مخ دی، یعنی دا خزانه کنګال ده دا وختي هم نن باید د IMF هغه ته د خپل راتلونکو پورونو ختمولو لپاره یو بل پور ورکی. شینواری صاحب هم نن دا بټوه ده، په دې بټوه کې چې کوم تا خالی ده، په دې کې یو روپۍ نشته دی، باید په دې کې نن 100 روپۍ ورواچو ما چې ماښام په ز کور ته خوراک راوړم، هغه 100 روپۍ به ما ته IMF راکړي. دا د پاکستان حال دی. نو دین علاوه په پاکستان کې ځکه د انډیا په مقابل کې هغه چې اوس پورې کوم جګړې کړې دي، هغه د 1909 جګړه وا، د 2009 جګړه وا د کارګل، کله 1915 جګړه وا، کله 1901 جګړه وا. د پاکستان پوځي طاقت کمزورې دی، ذخیره کمزورې ده، دا غو سره په کور کې پیسې نشته دي. او دریم غټ جنجال چې پاکستان ته ورپېښ دی هغه د تا چې کوم خبرې ته اشاره وکړه د مذهبي جنونیت یا د پښتنو هغه کې دریم غټ ټکیدار چې پاکستان د پکور کې په سیاسي توګه باندې ډېر غټ تقسیم او جنجال سره مخ دی او د ډېر لوی مشکل سره مخ دی. ډېر په مینه پرون پاکستان کې د پولیس یو افسر د یو چارواکي په سیاستدان نه ماته پوس کوو زما یو کلیوال له او د ډېر لوی څوکۍ باندې په پاکستان کې د غسر وده ده هغه ماته به مونږ ته یاره بنيري سه ویډیو نه مینتونه راته وکړل نو زه مجبور لاړم او دا مې وی چې و قوم یو دی دا اندازه وکړه ته اندازه وکړه چې یو سیاستدان د سملې ته په دې راوسته چې مې رباني وکړه تاسو غواړئ موږ درکو خو سملې ته صرف راشه دا وایي چې قوم یو دی یعنی دا نو دا مشکلات شته دلته د دې مشکلاتو په خاطر هم پاکستان چې دی هغه نو مهم توکې دا دی چې پاکستان جګړه چې دا دغه کمزورتیا دغه او دغه مشغټ کې دا بنيره سه تر ټولو مهم پاکستان مخکې د کومه د ډیر پیسې دارو مخکې د کومه د جګړې وګت توانه لرو ده خو خلک یو خبره کوي چې پښتانه او مذهبي د غزوه هند شوقیان او اوس جالب خبره ده چې امغه ورته د جنگونه کول که څه پر لاس کې ور سره کنو دوی ورته یا غټل یا یو ځای پر ورته رسول فکر کوي پښتانه ولې ورنه شاته شوي دي او د مذهبي جنونیان ولې ورنه شاته شوي دي د جنگ ها د دې پښتنې دوه برخې دي دا به واضح کوو دا ډیره مهمه پښتنه ده پښتانه او مذهبي جنونیان د پاکستان سره د مینې په بنیاد یا د پاکستان سره د ایمان په بنیاد یا د اسلام په بنیاد یا د دغه هیواد کې شوی پروپاګاندا په بنیاد د پاکستان د قومي سلامتیا یا د ملت د یووالي په دلوجنل خوب یا سرابي دنیا کې پاتې کېدل هغه په خوا داسې ویل خو کله چې پښتانه په دغه هیواد کې وټه کېدل ژوبل شو کورونه رنگ شو خلک برامته شو یا اغوا شو یا قیدونو جلون د ورغځول شو یا قومي مساوات او توپیری چلن سره مخ شو په مطبوعاتو کې هغه د یو پاتې او شاته قوم په توګه خودل شو دا غو ځنی مشرانو یا یو دوه مشرانو بیا قوم ته ویل شر دا تاسو خو ډیر زیاتې کیږي تاسو خو د شاته پاتې قوم په توګه خودل کیږي تاسو خو د جنونیانو لیونیانو په توګه خودل کیږي تاسو په قومي وسایل خو پاکستان کې پنجاب صوبه چې دا غسراب کیږي هغه ته ګټه رسی تاسو بچیان شاته پاتې دي تاسو کاروبارونو تباہ شو تاسو په کور کې د سلويخت کالو راسه جګړه کمی پیسې چې غسل کیږي هغه ترقی بل ځای کیږي نو په پښتنو کې په یوت کې په ځانګړي توګه په مذهبي مشرانو کې هم دا شاید ممکنه توګه د ذهن ترال چې و دا خبره واقعي اختیار ده نو هغه جذبه لګه سړه شو هغه کم ته چې موږ وی په ذهن کې هغه زغه ټکې نه وای مخه خبره لګرا هغه شی لګرا کم شو چې را کم شو نو وس زکه په مطبوعاتو کې موږ وینو یا په زلمی کول کې وینو چې هغه ولولا جذبه او لیونتوب او قمقلتوب دا ټوپک ول شپېلې تیر ورکول دا نه دل کېږي دویمه خبره دا هغه سیاسي او منطقي اړه خو چې ما ویلو دویم اړه ته دي چې کوم دا ډېر مهم دی ګوره پخوا هم کله ولس چاله جګړه نه کړې یو څو تنه ضرور کشمیر ته تلو پندتانه وجلی وو په یو وخت کې خو هغه وخت د پندزیو د غوګین وخت وو دا غین رستو کلم ولی بقام اخر جګړه کې شینواره سم ولی دا پوز زمره غټه
بودیجه لري، ولې دا دومره کټ جازونه اخلي، ولې دا دومره کټ توري او تپنګونه اخلي، ولې دا F-16 دی ورسره، ولې ورسره د ابدالي میزایل دی، ولې ورسره د اټم بم دی، ولې ورسره دا دومره کټ ټینکونه دي، زرار دی او حیدر دی او قرار دی او اکو بکو، ولې به ولس دي جګړې لاخر دا پوز دی د څه دپاره؟ دا تصور ولې خلک دا ورکول غواړي چې ولس جګړه کوي؟ ولې خلک داسې وایي چې شانه بشانه ولاړ یو؟ و د خدای انصافدارو په دنیا کې کله داسې شوي دي چې هغه شانه بشانه ولاړ دي؟ کله چې دویم نړیوال جنګ کې د امریکایان تللي وو جګړې له دلته ښځو په فیکټریانو کې کار کوو او پلرونه یې چې وو هغه کور کې ماشومان ساتل، دی خو جګړې له نه ورغلي، جګړه په دې کېږي هم نه، دا خو د تربیت هم نه دی. آیا ته فکر کوي چې د وزیرستان ملک جلال الدین کمالزی یا داوړ یا ممن بلاړ شي او په کارګل کې با په یخ کې یو منټ ایثار شي، ولا که 10 سکند هم ایثار شي، هلته اکسیجن هم نشته دی، هلته خوراک هم نشته دی، هلته د مخ د پوسټه کې ویل کېږي نو او نه تللی شي د هندوستان د میراج او د جګوار او د رافایل په مخ کې ودرېدی شي. یعنی په خپل کور کې وزیرستان کې یو سړی د پاکستان هغه ډرون چې ماشوم ډرون د کور په ولې د هغې تحفظ نشي کولی، نو هغه سړی به څنګه ځي په وهګا باندې با د هندوستان د پوز دفاع کوي؟ اول خو ته د خپل کور دفاع وکړه، د هغه جاز نه کوم چې F-16 دی ستا کور په ولې او ته د هغې دفاع نشي کولی. دغه ملک صاحب بنیره صاحب دا ډېره جالبه ده تا چې دا رایاده کړه چې F-16 په ځای د دې چې هندوستان ته لاړ شي په دې 3-4 ورځو کې پښتانه بمبار کړ، دا څه کیسه ده؟ ګور دا اوس داسې ده پښتانه د بمبار دا ټکی چې دی دا جګړه خو ما په لومړۍ ورځ ویل په 22 تاریخ باندې چې کله د پهلګام پیښه وشوه په سباله په 23 او 24 باندې د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ویل چې اول مو 53 خوارج مړه کړل او بیا یې 19 نور مړه کړل، ټوله شمېره یو اویا ته ورسوله. خوارج دي چاته وایي؟ طالبانو ته. طالبان چېرته دي؟ د پاکستان تر مخه په افغانستان کې دي. د افغانستان پاکستان وایي چې هندوستان راولېږل، د هند په لمسه باندې وزیرستان ته راغلل او هلته د مړه کړل. معنی څه شوه؟ پاکستان خو خپله جګړه په وزیرستان کې شروع کړې ده. پاکستان د هند خلاف جګړه چې کم کوي هغه هلته کوي، وژل کېږي څوک؟ موږ ته نشته دی پته. دا طالبان دي، دا خوارج دي، دا پښتانه دي، دا داوړ دي، دا وزیر دي، دا مسجد دي، دا علیزي دي او شیرزي دي او دا یوسفزي دي، دا موږ ته نشته دی پته. البته موږ ته دومره معلومه ده چې په دې 13 کالو کې هم په دغه سیمه کې د پاکستان F-16 هم د دغه داوړو وزیرو مسجدو کورونه بازارونه په F-16 باندې وشتي دي. نو زه دغه خلکو ته که دغه خلک دغه ځای کې ملک صاحب راپاسي او سینه ډبوي دا ډز کوي چې زه به د پاکستان دفاع کوم، نو دغه ملک صاحب ناول دا تپوس وکړه چېرې تا خو د خپل کور چې چت پې نشته لږ بره وګوره د اسمان ته وغورېږه او د تکه شین اسمان مالک ته ووایه چې و مالکه دا څه کوې؟ دا زما خپل کور چې زما په خاوره جوړ دی، دا زما د خاورو ګټو کور، دا چې کوم جاز وشته دا جاز د چا وو؟ د شین اسمان د مالک اول دا تپوس خو وکړه، بیا لاړ شي د مودي ګریوان د هغې نه رسو راونیسه. یو بله موضوع ده، فکر نه کوئ پاکستان نړۍ ته هم مختوری شوی دی؟ ګنې اوس به ډېر خلک راغلي وي، هیوادونه به راغلي وي، هغه صحیح انډیوالي به ورسره کړې وي، د جنګ د درولو هڅې به یې کړې وي. نړۍ هم په دې اوس فکر نه کوي چې دا د مظفرآباد، سیالکوټ او باولپول د بریدونو نه پوه شوې ده چې خو څوک یې وژلي؟ ترهګر یې وژلي دي، لشکر طیبه یې وژلی دی، مسلمین حرکت المسلمین یې وژلی دی، یا هم دغه یې وژلی ده، مسعود اظهر، جیش محمد ډله یې وژلې ده. مختوری شوی نه ښکاري پاکستان نړۍ ته؟ زه تا ته یو ټکی در یادوم، ډېر مهم ټکی درته در یادوم. په 1994 کې چې کله مولانا مسعود اظهر په سرینګر کې ونیو او په 1999 کې د په هندوستان کې په یو قید کې و، دا ډېر مختصر قصه ده کوم. مولانا مسعود اظهر د امریکې د ملګرو ملتونو د حرکت الانصار دغه چې د غیر قانوني ګرځولې وو په هندوستان کې د ورور پاسې د هندوستان فلایټ یا جهاز الوتکه 814 برامته کړه کوم چې دهلی نه روانه وه کټمنډو ته، کوزه شوه په کندهار کې. هندوستان مجبور شو چې مولانا مسعود اظهر پرېږدي، واپس راوسته افغانستان ته او پاکستان نړۍ سره پرامیس وکړو دا نړیوال دهشتګرد چې د دهشتګردۍ په مقدمه کې په هندوستان کې قید وو، د یو نړیواله دهشتګردۍ په پیښه کې په بدماشۍ باندې آزاد شو، یعنی د جاز هایجیکینګ کې آزاد شي. دا ډېر خطرناک شی وي. په دې کې پاکستان ول چې دا پاکستان ته راوړي موږ یې نیسو،
پاکستان د شغه وړي د پاکستان خلک دنیا ته ویل امریکا هم پته مو چې پاکستان ما مولانا مسعود اظهر جیل ته ورواچي هندستان هم پته مو چې مولانا مسعود اظهر به جیل ته ورواچي او نور نړۍ هم پاکستان هغه سړي وی چې د خورک شو هغه په کراچي کې راخاره شو بل زر خلکو تقریر وکړ تر څو پورې د ځمکې په سر ز ژوندې ما هندستان بدړې وړي کوم یو واقعیا دویمه واقعیا پاکستان د هندستان د امریکای سره د ناتو سره په شرط کلن جګړه کې د نړیواله ترهګرۍ خلاف ملګری وو اخر کې د نړیواله ترهګرۍ سرخیل بدمعش او غټ دهشتګرد اسامه بن لادن د پاکستان په ګرجن خار ابټاباد کې را پیدا شو بالکل د پاکستان یعنی ادبار بایلل چې دي کم چې ته ادبار بایلل د ځکه نړۍ دا وخت ادبار نه کوي چې په دې جګړه کوي په خوا هم پاکستان د نړۍ سره چل ول کړي دی ځکه پاکستان په پنډۍ کې د پاکستان په شیخپورا کې په بهاولپور کې او د لاهور سره په 60 کیلومتره په مرید کې د دهشتګردو مرکزونه دي د نړیوالو تر مخ هغه مرکزونه کم چې په هندستان کې جګړې ته لمن وایي او جګړه کوي په افغانستان کې تر هغه ورلېږي نو څا خبره دا بيخي منطقي ده چې نړۍ ځکه ادبار نه کوي او صدر ټرمپ ځکه ادبار نه کوي چې هغه په شل کلنه جګړه کې د 3 بلین ډالر اغستي وو خو زمونږ نه بیوقفان جوړول پیسې اغستي او زمونږ خلاف جګړه کوله نو د نړۍ ادبار علتونه د بنیادی درې دادي ارشي چې شوی دی خو دې ډول اوس ډنګ کړی دی بنیره صاحب دا وضعیت څه دوام کوي پاکستان کومه خاطر روان دي د هندستان سره په جنگ کې جګړه خو بکیږي دا سیده چې پاکستان به حمله کوي نن شپه کوي سبب کوي یو ځای بولی او مرکز بولی وسی مشتري کاغه ناکام شي به خدای د پاکستان د ډیرو حوالونو د خبره پاکستان لپاره ضروری ده او پاکستان سره د دې حمله کولو توان مشته دي یو نیم ملګری به هم لري چاینا هم ملګری دي پاکستان د اسلام خبرم کوي د اسلام د دفاع خبروم کوي د پاکستان پوز هم دی کله جګړه ونه کړه پوز د ماتېدو خطر هم دی په پاکستان کې د اولس د راپارېدو خطر هم دی په پاکستان کې د مذهبي جمهوریت چې تاسو کوم خبره کوي هغه به غټ جنجال پاکستان ته بیا پیدا کی د پاکستان کې درنه د بي ال خبر هم ده نو پاکستان به خپل اولس ته هم نړۍ ته هم او هند چې هغه کم قوي غلیم دی یا رقیب دی او دښمن دی لري وخراسي هغه باندې گزار خامخا کوي او چې دا گزارو کی بیا د دې پرون مالیان پریټ اورېده نو دا پخوانی د سیاسي مشر مې اورېده هغه چې کدا سي وشو دا جګړه به ډېره وګړي او پاکستان په کې خوږي پاکستان بارو مر خوږي او شینواره سي یو بل خبرو کوم چې هندستان بم خوږي دا څنګه د هندستان دا ډېر بچ پاتې شي هندستان ته ډېر غټ تاوان او نقصان رسیدي شي ځکه چې دواړه هیوادونه تر ډېر حد پورې که هم هندستان غټ ته طاقتور دی خود غربت کچا او د بیروزګاری کچا او د ناخوالۍ کچا او د مذهبي جمهوریت کچا په دواړو هیوادونو کې یو شان ده ډیره زیاته من کور ودان چې وخت مراک تاسو هم هر وخت خوشاله شم تاسو په پروګرام کراوه